وای اختر په ټوکو ټوکو راغی اختر په ټوکو ټوکو راغی نه می جامې شته نه د غاړې میلونه. السلام علیکم، جوړ په خیر ټول ته سلامونه او د کوچني اختر مبارکي ټولو هیوادوالو ته وایم. خدای دې وکړي چې د روژې مبارکه میاشت به تاسو باندې ډېر په خوښۍ په خوشحالۍ تېره شوې وي. دوستانو ما ته داسې مه ګورئ که نه چې غزال څنګه سر په لوپټه بنده کړې او داسې ناسته ده. نو زه شیشې ته مخامخ ناسته یم او میک اپ سامان ما ته پوره هر څه پراته دي. نو اختر ورځ ده، نو غواړم چې ځان لږ سیټ کړم او تیار کړم او لږ میک اپ ځان له وکړم چې دا زیړ مخ مې نیولی دی، د چا خبره تک زیړ مخ. نو دوستانو لاسونو ته خو ګورئ که نه مهندي نکریزې وایي نکریزې رنګ د محبت دی، نکریزې رنګ د محبت دی، څوک چې لاسونه سره کوي یار به لري نه. وایي زما د توبه. نو دوستانو نو خوشحاله یم چې نن اختر ورځ ده. نو مطمئنه یم چې تاسو به هم دغه شانتې خوشحاله استئ ولې چې روژه مبارکه میاشت تېره شوه. نو الله دې د ټولو مسلمانانو عبادت اطاعت او منځونه تراویح ټول دې الله قبول او منظوره کړي. نو دوستانو څنګه مو خوښه ده چې شروع کړم لږ لږ میک اپ وکړم، نو ولې چې لږ شانتې ښایسته شمه که نه. اس یو خو وایي یو نیم راته وایي چې ټیک ټاک وایي چې بغیر د فلټر راشه او بل ماته وایي چې بغیر د میک اپ راشه. نو راشئ که نه زما یوټیوب چینل ته او ورسه به تاسو ته ښکاري چې څه خبره ده که نه، قصه څه ده، قصه نه قصه څه ده. نو دوستانو زه په میک اپ کې دومره خاص مهارت نه لرم ښه. نو الکان خو خیر دومره په میک اپ پوهیږي او که نه نجونې ډېر پوهیږي، خو خوشبختانه وایم که نه بدبختانه متاسفانه چې زه په میک اپ کې دومره خاص مهارت نه لرم. نن ګورم چې ځان ببو جوړوم او که نه ښایسته کېږم او که ببو رانه جوړېږي ښه. نو خدای دې وکړي چې تاسو نه یېرېږئ. اوس به تاسو وایي چې دا سال دی او نجونې دي میک اپونه دي او دا دي او هغه دي، خو زه خیر ماړه میک اپ خو دی د نجونو لپاره. نو چې سړی میک اپ ومونه کېږي نه کېږي که نه ماړه. زه بالکل په میک اپ دومره خاص نه پوهېږم، لکه نورو ته خیر بیا هم څه کولی شم خو ځان ته دومره خاص نشم کولی. صبر چې لږ لږ عینۍ ته وګورم که نه، صبر چې دوستانو دغه نتکۍ پوزې نه لرې کړم ولې چې میک اپ بیا نه کېږي، پکې کېږي خو لکه هسې نه مباسمئ ښه. نو دوستانو تاسو ما ته ووایئ که نه چې تاسو په اختر کې څه کوئ، چېرته ځئ، په څه کارونو اخته یې تاسو. دا مې لرې کړو نتکۍ. نو دا زما ډېر خوښ دي نتکۍ مې خکي او بلا مې ځان اخیستې دي. نو دوستانو اختر ورځې دي، تاسو راته وایئ چې چیرته لاړئ او چیرته ځئ، څه تصمیم لرئ، چیرته په چکر ځئ که نه ما شانتې په کور کې ناسته استئ داسې کلاره یوازې. نو تاسو ما ته ووایئ که نه ښه. نو زه به ځان له میک اپ وکړم دوستانو. صبر چې دلته مو هم چې دوه رنګه نه شم بیا چې مخې سپین شو مری تکه توره ده که نه. خدایه توبه توبه. نو صحیح میک اپ کړی که نه، صحیح روانه یم. او پوزه ماشاءالله ګل څه غټه راځي دې کیمرا ته. خدایه زبردست دی دا خوش شو که نه. او نور نن نو باید ځان سپیشل تیاره کړم، خاص تیاره کړم ځان که نه چې اختر ورځ ده. نو یو خو روژه تېره شوې ده، تک زیړ شوې یم لکه څوک چې شپه ورځ ما له روټۍ نه دی راکړی. خامو چې دغه لوپټې رنګ هم که نه د کپړې رنګ دا به صحیح ښه. بسم الله الرحمن الرحیم. صبر خدای دې راله خیر پېښ کړي دوستانو چې څه کېږي دغه شانتې ورته کښېنم. خیر کې خدایه خیر کې. ما ته چل نه راځي خو بس دغه شانتې کوم. هغه وړوکي هغه نه لرم، شیشه آینه ورته وایي که شیشه ورته وایي، شته ده خو
د لاسه مې نه کېږي چې ویې باسم. خاړم زه جاړم زه رب نه دعا څه وایي نور نه راځي ماله. دوستانو کله کله چې تاسو ځان سره کښېنئ او سندرې زمزمې کوئ که نه پوره چل نه راځي خو خیر په ځان به یې یادو که نه نو په ځان باندې باید سړی تجربه وکړي هر شی چې وي که نه نور ونه خو خیر څه شو های نو تاسو خبرې وکوئ دوستانو چې خبرې خو تاسو نشئ کولی خو کمنټ کې را سره خبرې وکوئ نو چې څه کیسې دي څه کوئ او دا د ما د سترګو سایه او هله ګورم چې سره کم ته کېږي دوستانو ډېر مشکله ده. ځینې خلک وایي چې میک اپ کول به شی ډېر اسانه وي خو زما په نظر ډېر مشکل ده ډېر که نه ژوند کې یو کار هم اسانه نه وي هر یو کار چې وي هغه مشکله وي لکه سخته وي که نه ځینې وایي که نه چې ځینې کارونه بس اسان وي او دا وي هغه وي زما په نظر فکر نه کوم چې یو کار هم د دنیا اسان وي هر کار چې وي تکلیف لري زحمت لري چې انسان باید تکلیف زحمت تیر کړي په ځان بیا یو ثمرې ته لاسته راوړي که نه نو که میک اپ کول هم د هغه هم ګرانه دی اسانه نه دی خو خیر ما ته یو ټپه را یاده شوه دوستانو وایي اختر د ټولو مبارک شه اختر د ټولو مبارک شه که مسافر وي که د یار په څنګ کې وي نه نو داسې خبرې دي او رښتیا خبره مې کوله دوستانو بله ورځ چې تاسو به برنامه لیدلی وي که نه چې ما ویښتو ته رنګ ورکړله نو اوس به وګورئ چې د ویښتو رنګ مې سره کم شوی ده ښه شوی نه ده شوي سره کم حساب دی ښه دوستانو دا به لږ دلته به په لاس ومږم دغه شانتې چې بیا ډېر نه شي خوند کوي تاسو هم نه وایئ چې صبر چې مکمل خوشي که نه چې خوند کوي که نه کوي که نه خیر زړه مې طاقت نه کوي باید مخکې نه تپوس وکړم تاسو نظر راکوي نظر دا زما سې خوښ دی پته نشته نو چې تاسو ته به څنګه ښکاري خو لکه ما ته خوند ویم که نه چې خوند کوي را سره صبر چې ریمل وباسم ریمل چې ټول سیزونه یو خواته میک اپ سامان یادو خو ریمل دا بل خواته او انجونې که تاسو زما انجونو که تاسو زما برنامه ګورئ ولاګ ګورئ نو تاسو دغه ریمل یوز کوئ ښه دا ریمل دا ډېر زبردست ریمل دی ډېر ښکلی دی ښه نو څه ګورئ چې باڼه مې سره کمتري که نه بلکل نه ښکاري تک زیړ او دا چې پې ولګوم نو ماشاءالله بیا ټول ماته وایي چې باڼه دې لګولي که خپل دي خو نه زما خپل دي ښه دوستانو اوس وګورئ چې څومره ښکلې کېږي ښایسته کېږي باڼه مې وایي سترګې غزل شی غزل نور خندا غزل او باڼه غزل او زه په خپله غزل که نه بهر اوازونه م راځي پته نشته دوستانو چې تاسو ته به دا اوازونه راځي او که نه راځي خو ما له سم زبردست راځي خیر که تاسو ته م راځي نو تاسو وایئ چې نه اوازونه نه راځي ښه نو د مسکاره لګول هم لږ څه ګرانه ده خو خیر باید سړی ورته حوصله وساتي حوصله وکړي هر یو کار کې باید حوصله وکړي سړی که حوصله مونږ د لاسه ورکړو که نه نو په دې باوري اوسئ چې هیڅ کار کې مونږ مخته نشو تللی هر څه نه مهم حوصله ده په ژوند کې چې باید انسان هر یو کار ته ژوند کې چې هر قدم اوچتوئ باید تاسو حوصلې سره اوچت کړئ که حوصله وبایلئ نو مطمئنه یم چې هغه یو کار هم ژوند کې مخته نه ځي دوستانو وګورئ کوم سترګه مې ښایسته شوه پوزه مې داسې کړې ښه نو مطمئنه یم چې دغه سترګه که نه څنګه شو چطور شد دوستای عزیز دوستای گل و نازک شیرینم بگو
نه پوهېږم چې دروازه راته څوک ټکوي. خدایا زما دې توبه یم. ښه دا سترګو ښایسته شو. اوس دا بله سترګه کې مسکاره لګوم. دا لپسرین چونه لګې سم لکه هروا په شانته ښکاري، لکه مړی چې قبر نه وتلی که نه دا شانته ښکاري. ما دروازه بنده کړې خو دروازه رو رو کولاوئ. ښه پوهېږي او هغوی ته مې ویلي دي چې ور راپسې مه کولاوئ چې زه ولاګ جوړم. که دا میکپ مې خراب شو که نه سم به ودرځومه د اختر په ورځ کې سم به در باندې کومه که نه. هاي دا ډېره زیاته ګرانه ده دوستانو. ټایم نیسي نو تاسو ما سره پاتې شئ تر اخري شېبو پورې. نو تاسو د میکپ چل یاد کړئ انجونې، تاسو د میکپ چل یاد کړئ ولکانو تاسو هم یاد کړئ که نه چې خپلو میرمنو ته بیا ولګوئ کله کله. بیوټي پارلر ته مه پرېږدئ نو تاسو ورته په کور کې میکپ وکوئ. ښه دغه شانتې ښکلي چلونه یاد کړئ. ضرور نه ده چې هر ځلې سړی پارلر ته لاړ شي. ګوره ویښتو ته مې په خپله کلر ورکړی، میکپ زه په خپله ځان لګوم او مهندي خو ما نه دی لګولی، هغه بل چا راته لګولی. هغه خو ډېره زیاته سخته ده. خو درې ورځې نهار وګرځم بیا هم نشم یادولی. یو ټایم کې یاد مې و که نه سم ښکلې، خو بیا اوس رانه هېر شوی خو داسې ښکلې نه. د افغانستان یادونه دې بخیر وي. بخیر باشه میگنه یاد از گذشته بخیر باشه. هغه مونږ چې کله د اختر ځانګړې برنامې جوړولې بیا د نکریز شپه په نوم مونږ یو برنامه وه نو هلته به ټولې نجونې هغه کېدې یو ځای کېدې بیا هغه کوله که نه یو بل ته نکریزې لګولې. نو هغه وختونه را یاد شوه. نو ډېر ښایسته وختونه ول. نو اوس خو خیر هغه وختونه لاړل بیا به مشکله ده چې دوباره راشي. نو زه خیر دوست زنده صحبت باقی. نو دوستان دې ژوندي وي، موږ دې ژوندي اوسو نو هغه ورځې به بیا راځي. خیر که رانغی موږ به صبر لرو، صبر به وکړو. ښه دوستانو یو خبره چې همیشه دوستان ماته وایي ورځې توروه که نه یا په قلم وباسه او توروه. خو پته نشته هسې ما سره خوند نه کوي داسې پکې لکه پیری ښکارمه. خو بیا هم خیر نن وباسمه د اختر په مناسبت چې سره کم ښکاري بیا تاسو نظر راکړئ ښه چې ښه ښکاري را سره او که بد ښکاري. بد خو نه ښکاري خو زه خیر د هر چا نظرونه بیل دي. خو اکثر دوستان خویندې ځینې ما ته ویلي ول چې مثلا برنامه ته راځي برنامه کې نو ورځې توروه. هغه د بجلي هم لاړله دوستانو. ښه ده چې د موبایل هغومره رڼا پاتې ده ځه بجلي لاړله. ښه دوستانو دا وڅه کوو خو زه خیر مړه څه کوو ورځه مې لږ خرابه کړل لږ ډېر نه زه خیر. نو دا د دوستانو زه لږ تیاره شوم آماده شوم. نو تاسو ولاګ وګورئ تر اخري شېبو پورې چې ما نه څه جوړېږي. اوکې ښه دوستانو تاسو ما ته دا ووایئ که نه چې وغورځېدو راله خدایه توبه دا به زه اوس اخلم مجبوري ده نه څوک را سره نشته چې را. نو ستاسو په نظر دوستانو چې څنګه لپسټیک ولګوم دا څنګه دی؟ ښه دی؟ دا ساده دی خو ښکلی دی که نه لږ ښایسته شم ماشاءالله. زه دا ولګوم دلته څه مې په کار خو هغه نشته دغه لبخط چې ورته وایي. مشکل नहीं है कोई बात नहीं है. ښه دوستانو مونږ لږ څه طریقې یاد لرو چلاره یاد داریم کوئی بات नहीं है. دا خو په یاد دي که نه چرمغان اخیستی وه هغه شونډو کې چې لګول. ښه لبخط نه لرو دوستانو ګوشپاکونه اخلمه. دا خو داسې نه کېږي باید لږ څه نږدې آینه ونیو. څه ګډوډي خو کړي خدای توبه اوس مات نه کړم چې بل جنجال به ځان ته ګورم.
دوستانو ګوري ما له چلونه راځي بس خو ماشاءالله ډېره هوښیاره یم خو تاسې نسئ نه منئ هوښیارتیا کې ماشاءالله جوړه نه لرم ایرمیگه تجربه نه سوی حق از عقل کار گرفتن ډېر تیز هم نه لګوم وړه بیا وایي چې څه واده خو نه دی که نه ودونو کې سړی تیز غلګوي خیر نور څیزونه انوارې کې دي خو اوس بلکل حوصله نشته دوستانو چې زور پسې پاسم راشم او واخلم او دا معنی نه کېږي بسم الله الرحمن الرحیم دا ډېر صبر داسې ورکه داسې صبر دا به کاوروم جوړوم تاسو تشویش مه کوئ چې بیا مو سر سپینېږي ما غوښتل چې ویښته هم جوړ کړمه خو برق لاړله ګرانه ده اوس څه وکړمه زما دا سندره زما په ژبه ناسته ده خوله کې مې راځي بار او پته نشته چې دا د کوم ځای نه رایاد شوله دا لږ راځي او زه یې ښکلی ویمه چې جاړمه زه غواړمه زه دا واوا کیا بات ہے یار ماسې به ځان له ماشاءالله ویمه تاسو خو نه وایي راته ښکلې شو شیشې کې خو ښکلې ښکارم خو ځینې څېرې داسې وي دوستانو چې مثلا هغه وي تصویر کې بالکل بدرنګه راځي لکه ما په شان زه په تصویر کې بالکل ښه نه راځم که نه لکه بل شان دی راځم خو په اصل کې بیا څوک مې چې نږدې نه ګوري وی ته تصویر کې او مخامخ ډېر فرق لري دا خو هم ډېره غټه خبره ده ښه دوستانو تاسو خو اوس ما سره خبرې نشي کولی برنامه لایف نه ده چې تاسو نظر راکوئ ګوره ته هومره ډېر نتکۍ میخکي دي ښه دومره زیات دی او ګورئ ته هومره دی او زه اوس نه پوهېږم چې نتکۍ واچوم که میخکۍ واچوم زه د ویښتو نه غلط شوم د څادر په رنګ میخکۍ به ځان له واچوم چې ورک نشي دا ډېر وړکي هم دي صبر راشي او زه بچې راشي نن ډېر پکار ښه دوستانو دا چې نه وي بیا انسان داسې ښکلي شو دا ځای پوستکي شو خو خیر نو مخ مې فکر کوم چې آماده شوه دوستانو تاسو لږ انتظار وکوئ چې دا ویښته هم جوړ کړمه تر څو بجلي راځي اوکې صبر وکړه قدرمنو دوستانو ګلونو لیدونکو کتونکو اوریدونکو این وخت به ما رادیو کې ډېر پاتې کېدم که نه لکه برنامې مې رادیو کې ډېرې زیاتې وي بیا چې تصویر کې مې راتلمه بیا به مې ویل چې اوریدونکو نو ما ته به ډېره جالبه وه دوستانو بیا هم ښه راغلاست ویمه نو تاسو ما ته وایئ چې ویښته مې څه رقم شو ښایسته شو داسې مې ویښته جوړ کړې تیارې مې کړې نور دا خو شو او دوستانو صبر چې ځینې څیزونه دي چې باید تفعیل لګوم ګوتمې مې په لاس کړمه اختر ده که نه مړ دا به دې کې ولګوم نه دې کې به واغوندم وایي دا خو تم شوی دی لکه غټه شومه چاغه شومه موټی شومه چې تنګ شوي دي ګوتو کې مې ګوتمۍ په یوه ورځ کې چاړم زه غواړم زه رپنه د یاد ستا د دیدار رپنه د او دا ویښته مې څومره ښکلې مخې ته راځي او ځان شوکوي تاسو ته چې وګورئ نظر راکوئ او تاسو اوس نظر راکوئ که نه چې د ویښتو رنګ مې څه رقم شوی دی چې بله ورځ مې ښکلی رنګ کړو که نه او برش و ګډوډیانې خدای نو توبه خیر نو دا خو پکې راځي که نه دوستانو دا دې زه تیاره شوم خو یو بل څیز دی دا به زه په خپله نشم اچولی دا باید یو کس وي چې راله بند کړي او د هغې کس موجود نه ده کس یې موجوده نه ده ته
سپینې کتورې سم کوی. ښه دوستان دا لږ مشکله ده، دا بیا بندو مزه خیر اوس مسله نشته. ها ګرانو کتونکو نو زه دا د تیاره شوم، آماده شوم، ولاړه شوم لاندې چې ټولو ته اختر مبارکیانې ورکړم او خدای دې وکړي چې دغه ولاګ به ستاسو ډېر خوښ شوی وي او هغه دوستانو ته چې ما اختر مبارکي نه ده ورکړې یا هم ما نه هیر شوی ده یا څه، نو په بخښنې سره تاسو وبخئ ډېر زیات. خو د خپل د چینل د طریقه دوستانو ته د اختر مبارکیانې وایم، نو تاسو ما نه مه خفه کیږئ او تاسو په زړه کې دا رانه شي چې غزال ولې مونږ ته د اختر مبارکي رانه کړله. نو خیر هغه یو متل دی که نه، وایي یو سر او یک سر هزار سودا، نو هغه شانتې زه هم یم. نو خیر خفه نشئ رانه، بیا هم د کوچني اختر مبارکي ټولو ته وایم. صبر چې یو شی مانه هیر شوی د عطر سپری دا چې ونه لګئ نو زه د سره ډېره لکه عادت یم او دا باید ولګوم. نو دوستانو تاسو هم لاړ شئ او اختر نه خوند واخلئ. نو ماته هم دلته اجازت راکئ چې هر چیرته تاسې ښاد خوشحاله او کامیابه اوسئ. زما چینل یوټیوب ځان سره سبسکرایب کړئ، لایک کړئ، کمنټ یې کړئ چې تر څو زما چینل مخې ته لاړ شي. نو ماته اجازت راکئ هر چیرته چې ښاد خوشحاله او کامیابه اوسئ. اللهم بیا مو هم اختر مبارک شه. بای.